که تاسو غواړئ د تاسو اولاد د خوشحالۍ او د غم په کیسه کې نه وي 5 کارونه سره عادت کوي. اول ورته ووایئ چې زویه نن مې تاته کیک واخیست، که سبا ته درته وچه ډوډۍ هم درکوم امکان شته، که نن زه تا موټر کې بیایم سبا ته دې امکان هم شته چې پیاده دې بوزم. پس زوی ته باید ووایي چې نن کوم شي خوشحاله کړی کیدای شي سبا ته دا شی تا خفه کړي. دوم بدلون ته یې وهڅوئ، تغییرات راولئ د زوی په ژوند کې. داسې مه کوئ چې ټول عمر مثلا مکتب ته لاړ شه، کور ته راشه، په هماغه اتاق کې ویده شه. یوه ورځ چکر ته هم بوځئ، یوه ورځ باغ وشت هم بوځئ، یوه ورځ نورستان ته بوځئ، یوه ورځ د نوو خلکو سره معرفي کوئ. دریم چلنجونو سره یې مخ کوئ. مثلا یوه ورځ چې دی بوځئ کلب ته، ورته وایي چې ورکه مسابقه پرېږده 2-3 بوکسه دې وخوري. او څلورمه خبره چې ما مخکې ویلې خلاق یې بلد کوئ. 5م اړیکې یې ښې کوئ. کله چې تاسو په دغه 5 اصلو خپله کار کوئ او خپل اولاد په دې فورمول کې ور اچوئ، اوس مو زوی ته مهمه نه ده کیدای شي یوه ورځ تاسو سره په موټر کې لاړ شي خو بله ورځ پیاده هم چې در سره روان وي د ژوند نه خوند اخلي.